په چین کې یو هلک د خپل مور، خور او ورندار سره ودونه کړي دي، خو اخر څنګه او د څه لپاره؟ دوستانو، په چین هیواد کې یو ډیره حیرانونکې پیښه مخې ته راغلې ده چې د یو کورنۍ 11 کسانو د خپل کورنۍ له ښځو سره څو ځله په خپل منځ کې ودونه کړي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې چې کله د چین حکومت اعلان وکړو چې کلیوالو ته په ښارونو کې کورونه ورکوو او هغه خلکو ته کورونه ورکوو چې چا واده کړی وي. نو د همدې لالچ له مخې خلکو دا کار کړی او په خپل منځ کې ودونه کړي دي. د امریکایي خبري رسنۍ CNN د چینایي ورځپاڼې پیپلز ډیلی د راپور په وینا لیکلي دي چې په دغه هیواد کې یوازې په 2 هفتو کې د یوې کورنۍ 11 کسانو 2 ځله ودونه کړي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د چین په ژیانګ ولایت د لیشوي ولسوالۍ په یو کلي کې د یو کورنۍ کسانو د حکومت نه د مفت کورونو ترلاسه کولو په لالچ د خپل کورنۍ له خلکو سره 100 ځله ودونه کړي دي. په شروع کې دغه کورنۍ یو کس چې پان نومیږي د خپل ښځې سره واده وکړ، بیا 2 ورځې وروسته هغې ته طلاق ورکړو، بیا د خپل خور او ورندار سره ودونه کړي دي. د پان سره سره د هغه پلار هم په 2 هفتو کې د خپل کورنۍ غړو سره 100 ځله ودونه کړي دي او د پلار هم خپل مور سره واده کړی دی او د کورنۍ دا کار هم کړی دی چې د خپل ودونو ټول معلومات یې په حکومتي کاغذونو کې رجستر کړي دي او کله چې طلاق ورکړي نو د طلاق ټول معلومات هم بیا په دفترونو کې رجستر کړي دي. د کورنۍ دا کار د دې لپاره کړی چې د چین حکومت ورته په ښار کې مفت کورونه ورکړي او تر ډیره حده برخه ترلاسه کړي. خو حکومت ته د دې هر څه معلومات هله وشو چې کله یوه څیړنیزه ډله یعنی چې همدا کورونه مفت ورکول د هغې پروژې مشران کلي ته لاړل او د دوی معلومات یې وکړو. کله چې څیړنیزې ډلې او سیمه ییزو پولیسو ته د دې هر څه په اړه معلومات وشول نو پولیسو هغه 11 کسان ونیول چې خپل منځ کې په خپله کورنۍ کې ودونه کړي دي. په هغې کې 2 کسان بیا په ضمانت خوشي شول او 4 کسان اوس هم پولیسو سره دي او لا نه دي خوشي شوي. حکومت اوس هم پلټنې کوي او غواړي چې داسې کومه پیښه خو به نه وي شوي چې څنګه همدا شوې وه. کله چې دا پیښه په رسنیو خپره شوه نو خلکو پرې بېلابېلې نیوکې وکړې. ځینې کسانو خو دا هم ولیکل چې دومره ښه کیسه خو د فلم لیکوال هم نشي کولی، خو ځینو خلکو بیا په حکومت نیوکې وکړې او ویل چې دا پروژه د شورو نه په خامیو ولاړه ده او د خامیو ډکه ده. همداراز ځینو کسانو وویل چې حکومت باید د لالچ مخه ونیسي. د چین حکومت چې د کله نه دا پروژه پیل کړې ده نو ډېر کلیوال خلک غواړي چې د ښار اړخ ته مخه وکړي او هغوی مختلفې طریقې کوي چې په ښار کې ډېره ځمکه ترلاسه کړي او په ښار کې ښه ژوند ولري. قدرمنو دوستانو، دا یو حیرانونکی خبر چې تاسو سره مشارک چې په چین کې یو دغسې پیښه مخې ته راغلې ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي او تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ له حالاتو نه مو خبر وساتو نو مهرباني وکړئ خان کلیک چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د همدغسې راتلونکي ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي او تاسو ترې خبر اوسئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.